مکمل پټواری یعنی کې د نواز شریف د غاړي د نواز شریف د غاړي نه ما زما یا الله طالب راولي یا انګريز راولي انګريز بیا راولي هغه راول طالب یا انګريز 92000 روپے راغله څومره 92000 د درو میاشتو په یو ځل را باندې راځي ریډینګ نه غسته زدار ته بلوم خودل شم ما سره کور شي زبردار تا نه بای حلفن ویل شي الله کو حاضر ناظر جان کې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې 92000 روپے بل په ما راغله دي زسو کوم ماته لار وخی چې په اړ یو شي کې د حکومت زمانه ټیکس اخلي دا یو شي د پیدایش نو اخلي تر کپنه پورې ماته د یو سہولت ماته وخی چې مال د سره کړی د مال سره کوي په دې پټپات باندې شپه ورځ دې زمنګ ناستو د مزدوري په دغه کې یو کوشش کې ناستو چې سم مزدوري وکړو ځان سره روزګار د بچو زما د ورور دا خبره کړې وږي چې د دوی 90000 سونه 90000 بیل نو دې بیل سره بس چل کوي دا میټر ما د بوزي پکې نو زه بس وکم جیل کې 400 کې درو میاشتو هم دا د په خپل باندې چې ما په دغه وجه مانه شارټ شوې چې د ریډینګ نه غوښته نه راتله 100 میټر لیډر نه دی راغلی او په یو ځل باندې اټول یونټ ما پس راوښته هغه حساب د دې خو بیا چې د 200 په بره شي یا جدا شي بیا نو اک په یو ځل راځي ماته د دې د درو میاشتو نه نو سبا کوي کاکا بیا هم پلاننګ ورته کړی دی چې سبا ورلا خرڅوي سم نشته ناست مده د ما دی واخلې زما په ځان خرڅ کړم ګران عزتمندو دا زمونږ د ملک حال دی دا زمونږ مزدوران زمونږ د خیبر پښتونخوا درانه مشران دي سپینګری مونږ سره دلته کې ولاړ دي او په دې ملک کې چې موجوده کومه مهنګای ده نو هغه داسې ده چې دا خلک چې خودکشیانې کوي په دې وجه کوي څنګه چې زمونږ د مشر دلته دا خبره وکړله چې ما سره خو بله لاره نشته دی دا خودکشي چې کوي دا دغه شانتې خلک دي 92000 روپۍ د دوی کور بیل راغلی یاره داسې خبره چې دا جیلونه د نرانو دپاره راغلي د لګانو دپاره نه دي د لګان اکثر تښتي او نر سړی چې کوم دی نو هغه ورته وایي چې د غلامانو نه غلام دلته کې اوسېږي بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو قدرمندو تاسو ته پته ده چې په دې وخت زمونږ پاکستان او سپیشلی خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات مشکلات دي ژوند ډېر زیات ګران شوی دی او تاسو ته پته ده چې د روزانه بیس باندې زمونږ په ملک کې خودکشیانې کیږي خودکشیانې ولې کیږي اکثر خبره دا وي چې کم خلک دلته په پنجاب کې یا په مختلفو علاقو هغه زیاتره په کرایه اوسېږي او بیلونه ماشاءالله دومره زیات کړي دي دومره ظلم کړی دی چې مالک مکان کرایدار ته وایي چې وروره دا بیل جمع کا دغه وس نه کېږي کرایه ورکړي که بیلونه ورکړي او انکم چې دی شته نه دلته کې زما سره مزدور وروڼه ولاړ دي پېښور مور کې تاسو ته پته ده چې دلته مزدوران وي راشي او د هغوی کوشش دی چې بچوله یو 2 ټایمه روټۍ وګټو السلام علیکم جی څه ویل غواړئ وعلیکم السلام لاله مونږ خو دلته کې چې راشو د مزدورۍ په دغه باندې نو لاول خو څنګه تاسو وی چې د بیل مسله ده او دغه مهنګای نو مهنګای په مسله کې لاول مونږ ته دلته مزدوري نه ملاويږي په هفتو باندې ناس یو مزدوري نه ملاويږي ار یو سیمټ ګران دی او سریه ګرانه ده چې څوک معمولی کار کوي نو هغې ډېره خرچه راځي بل دا چې هغې سره خپله خرچه نه نو نور کارونه به څه وکړي درته ووایه کاکا علاقه مو کومه ده صوابۍ علاقه ده صوابۍ علاقه د صوابۍ نه دلته مزدورۍ له راځئ ما خو اورېدلي وو په خیبر پښتونخوا کې اوس باران دی د لوټونو امن شو او خوشحالیانې را نه جي دغه هسې خبره ځکه چې بیلونه رسته رزه زیاتي او نور کله به 8 ګنټې لو شوټینګ اوس 18 ګنټې کو نو هغې په وجه باندې کاروبارونه د بجلی چې کوم دی نو هغه نه کېږي نو ټول هر یو شی چې څومره فکټرۍ وي د ماربلو وي یا د نور څه دوکانونو یا کارخانې وي نو هغه بندې شو نو ټول مزدوران غریبانان بېروزګاره ګرځي نو بس کله یو ځای درته ووایه علي امین ګنډاپور صاحب اکثر لاړ شوي دا بټنه بندوم کولاوم دمکي ورکوي نو هغې باندې هم ساسر پرې نه وته یاره دا هغه هسې خوشي خبرې کوي د دې مطلب اسم نه جوړېږي او که مطلب یې جوړېده چې سرخي به موږ ته ښکاره شي خو لکه اسم نه داسې لکه یو انسان یو خبره وکړي نو نور خلک ترې نه توقع وکړي چې کیدی شي چې دا مضبوطه شي ځکه چې دا خو ولی خان بابا دی عبدالغفار خان بابا دی دا خبره موږ ته کوله چې یاره موږ سره بس بټن ده تاسو موږ له ووټونه راکړئ نو موږ هغې له به ووټونه ورکول د هغې نه پس دی راغله نو دی له مو ووټونه ورکوو چې دا بټن کم ځای ده د بجلی دا بټن چې دا اکثر 2-3 پیرې علي امین ګنډاپور وزیر اعلی صاحب هلته لاړ شي او وایي چې بټنه بندوم نو هغې مقصد دا چې زمونږ خیبر پښتونخوا کې د لوډ شیډینګ ختم شي او مونږ چې دا بجلی جوړول ولا نو بس هغه به وي چې زمونږ ټول پښتانه وروڼه راغونډ شي او چېرته ځان له ډیم جوړ کړي او د هغې نه بیا بجلي په خیبر پښتونخوا کې خوره کړي او هغې باندې خپل
معدنیات یا کاروبار چې پکې هغه به یې کني نور ما ته خو پکې امن نه دې مونږ سره اوسئ لاله زمونږ زندګي د دې ځای کې مونږ یو ځای پاتې کېږو دا د تاوه دا خبرې وکړې دا تا وکړې خلک به وایي چې دا صحیح حساب دی دا ډېر د تاو نه د وکړې زما خپله یو هفته وشوه چې زه دې دا ناست یم ما نه چا تپوس هم نه ده کړی چې ته څه کوې څه له راغلی په ما باندې د بجلی بل 92,000 روپۍ راغلی څومره 92,000 د درېو میاشتو په یو ځل یې را باندې راایستی ریډینګ یې نه اخېسته په یو ځل یې ریډینګ اخېستی او 92,000 روپۍ ما ته د حکومت وایي چې زه څه وکړم دې بټي خو هم لګولې نه ده کور کې نه ما د سټیل بټۍ لګولې دا اسلام آباد کې چې کوم سټیل خرڅېږي دا زه رالیږم هلته دا کور زما کې هم بټۍ. څومره کمرې دي دوه څومره کمرې دي دوه څومره فیملی ممبر یې اته فیملی ممبر ګټلو والا څوک دي؟ دکه یو یم دې ځای ولاړ ګرانو عزتمندو دا بای حلفن وایي زه درته بلم ښودلی شم ما سره که ورشئ زه به درته نه بای حلفن ویلی شي الله کو حاضر ناظر جان کې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې 92,000 روپۍ بل په ما راغلی دی زه څه وکړم ما ته دې لار وښی چې په هر یو شي کې د حکومت زما نه ټیکس اخلي د هر یو شي نه د پیدایش نه واخلي تر کفنه پورې ما ته د دی یو سهولت ما ته وښی چې ما له دی څه راکړي دی ما له څه راکوي په دې فوټپات باندې شپه ورځ دې زموږ ناست یو د مزدورۍ په دغه کې یو کوشش کې ناست یو چې څه مزدوري وکړو ځان له سره روزګار د بچو څخه خېټې ډکې کړو څه ناڅه هغې له ولېږو نو چې اوس نشته نو زه څه وکړم زه خپله خودکشۍ ته تیار شوم خو الله په سر حاضر دی الحمدلله سلک ډېر ترجمه موږ د قرآن کړی چې د الله نه یېرېږو چې خودکشي حرامه ده په دقه وجه باندې وروسته یو نور څوک موږ ته دی دې موږ ته یو لار وښیي چې دا وکړئ په دې روان شئ بیا وایي دی د حکومت خلاف دی دی د دغه دویمه خبره چې پښتون ته دی هر ځای کې سپک ګوري دا زه په هر ځای کې ورته وایم یو ارشد ندیم یو لخته ایستی د هغه ځای ته په اربونو انعامونه هغه له ورکړل په اربونو او زمونږ د سوات هغه هلک دی هغه هغه د ټیکسۍ کرایه په خپله ورکړې ده راغلی کور ته د هغه چا نوم نه دی اخیستی یو خوا قوم پرستي دی په خپله جوړوي بل خوا وایي چې دهشتګردي کېږي ادا کېږي ولې کوئ تاسو ولې ظلم تاسو ولې کوئ عوام سره لالا تاسو ډیره ښایسته ډیره خوږه خبره وکړه زما هم زړه دړدېدلی و په هغه هلک ینګسټر باندې چې هغه کارنامه هغه هم ډنډه ایښتې وه ده هم هغه کارنامه کړې وه نو دلته کې مریم نواز یا وغیره دوی چې کوم ورکړي دوی هم د خپل کوره نه دي ورکړي زما د ټیکس نه یې ورکوي زما ټیکس دی ما نه یې اخلي او دی له یې ورکوي زمونږ هغې له ولې نه ورکوي هلته زمونږ د ګنډاپور دی د هغه صرف سلطان رای دی صرف د هغه د فلمونو هغه ډایلاګ دي بس صرف هغه چغې دي نور هېڅ هم نشته هېڅ هم نه وکړه نه کولی شي څه لالا زما د ورور خبره وکړه په هغې باندې لږ ډېر زما فیلینګ دا دی چې څنګه دوی وې چې 2014 کې کومه درنه کومې وعدې وې خبرې وې زه د خیبر پښتونخوا یم په خیبر پښتونخوا کې ماته صحت کارت میلاو شوی هر څه پرېږدی ما به چې کله انټرویو کوله مزدور به ماته وي ما له یې څه راکړي نو زما به هم خوله بنده شوه نن تاسو زما خوله نه شئ بندولی هغې د ټولو نه اهم شی چې دی هیلث کارت راکړی دی چې مونږ له څه وایي ما په خپله په دې علاج کړی مونږ یې منو چې صحیح ده خو دا هم د خپلو خلکو له دغه ورکوي نه دا کارت چې دی دا د دوی خاص هسپتالونه دي هغې ته د دوی پیدا عام پرایویټ دغه پیسې دي دوی په سرکاري هسپتال ولګوي او عام سړي ته په سرکاري هسپتال ته ورشئ او پېنډال ګولۍ نه درکوي دا پیسې دي دوی په هغې ولګوي چې عام سړي ته د دې سلجي سره دې ګواهی ما ګوره جي چې حقه سچه به وایو ما په خپله باندې د دې ټریټمنټ کړي دي ډیفینټلی پرایویټ هسپتال عمران خان دا تا ته ویلي چې یو غریب سړی الشفا ته نشي تللی او مالدار تللی شي نو ته چې ستا شناختي کارت د کې پي دی اول خو دا ټول پاکستان ته الاوډ شوی نو کوم چې ښه خبرې دي هغه خو به منو که نه جي مونږ جي تاسو څه وایئ نه ښه کارونه یې کړي دي ښه صحیح شمس الرحمن ښه کارونه یې کړي دي ښه کار به موږ ته منافقه به نه جوړېږو جي ښه کار چې کوم دی هغه کم کړی دی عوامو ته دغه غټ سهولت دا کړی چې یو سړی خپل پلار په اوږه باندې واخلي او په هسپتال کې وله علاج کولی شي جی بالکل خو اوس پته نه لګي چې هغه کارډونه نشته جیري اوپن شوی دی نو دغه ښه کارونه کړي او بل دا چې د پښتنو سره او پنجابیانو سره سندیانو سره ټولو سره یو دغه ته یو څادر ته یې راغونډ کړي او ټول یې چې کوم دی په یو څادر باندې کېنولي چې یاره تاسو هم انسانان یې اوکې شوه جي سر جي بای حلفن به وایو لیډرز به تاسو ته یادوم چې هغه لږ ډېر بهتر دی هغه جي لکه دا خو زموږ ټول مشران دي که نه د مشر به عزت کوي بې عزتي به چلې مشران تاسو هم یې جي زما خو لکه دا چې هغه خو په غټه سطحه دي که نه د غټې سطحې پیسه به سره ډېره ده نه د هغې په وجه نه صرف په د مشروالۍ ځکه خلکو پاس کړي دي که نه نو زما په یو بورډ والا ورکړی د هغې عزت چې کوم دی نو په موږ باندې دغه دی خو لکه دا چې موږ هم انسانان یو څوک مو خوښ دي جي زما سوال دا ما درته یاد کړی زرداري صاحب نواز شریف فضل الرحمان جماعت اسلامي ANP او عمران خان
نو په دې کې چې کوم دی نو دا عمران خان ځکه په بیس باندې راځي او موږ منو په دې وجه چې یاره د ملک دپاره د قوم دپاره ډېرې مړانې زه راته ووایې په دوی کې ټولو کې نر څوک دی نر هغه دی چې د جیل نه منډه وخي که نه چې په جیل کې ناسي چې بس صرف زه د الله نه یېرېږم د بل چا نه نه یېرېږم چې سم زړه غواړي هغې ته نر وایي که نه نر هغې ته وایي چې ورته یاره داسې خبره چې دا جیلونه د نرانو دپاره راغلي د لګانو دپاره نه دي د لګان اکثر تښتي او نر سړی چې کوم دی نو هغه ورته وایي چې دا یو جیل دی ما دوه جیلو ته دا که څنګه چې عمران خان ورته سینه ټکولی چې بایي زه تیار یم خو ملک نشم پرېښودی عوام خپل بچي نشم پرېښودی نو په دغې باندې چې کوم دی نو په بیسټ دی څه ویل غواړئ عمران خان او د هغې ته څه پیغام ورکوئ عمران خان ته دا پیغام ورکوم چې د عادي کې معمولي داغ لګولې چې دا ته ولیکو کني د کم وخت کې چې کوم دی د ورلډ کپ له ګټلې دی د هغه نه مخکې ورسره زما لکه د ده میچونه ما کتله چې دا شی یې کړی دی نو ډکې مې ترې نه خفګان څه شی کړی چې دا معمولي داغ پرې راغلی چې د ګړی پټه کړې زه اوس درته د حقه خبره به کوو جي یو کس ته ته یې زه غریب سړی یم ما سره یو موبایل دی زه ګران یم زما حیثیت دومره نشته د 1 لاک روپو زه موبایل نشم خدلی هغه موبایل زه خرڅ کړم او په غریب یې ولګوم دا غلا نه ده جي په خبره پوه شوي په دا غلا نه ده دا د غلا الزام دی د دې زه حلفي ګوایم چې دا دروغ الزامات دي په دې کې هېڅ الزام نشته نو که چېرې داسې کړي نو آفرین که هغه هر یو شی خرڅ کړي نو هغه ته ازادي ده خو دا غله دې څنګه دا کېدی شي چې یو کس هغه د کرکټ نه ریټایر شي نو هغه به کار دی چې انډسټري ولګوي فیکټري ولګوي هغه خو ماله 3 هسپتاله جوړ کړي دا ولې نو بیا هغه غل کېدی شي نه نشي کېدی خو دې دا د غل دا دغه دې نه علاوه یو نیم سل کیسونه دي جي ټولو په یو کس باندې د 71 سال هغه عمر تیر که یو اف آی آر نشته او چې دلته دې وخت کې هغه باندې تقریبا 170 اف آی آر جوړ شو نو اټ مینز چې دا غلط نو دا خو چې کوم دی نو دا خو څنګه دا ټول خلک وایي چې دا غله دي او ظالمان دي نو بس دا دي ظالمان بیا خو دا څنګه په ده باندې ډزې کړي نو داسې په دې ټولو باندې ځکه چې سبا شریف وایي چې زه د دې قوم دپاره به دا خپلې کپړې خرڅوم نو د خلکو نه کپړې خرڅې کړي او نور ورسره څوک خلک یې روټۍ پسې روان که تباهي یې شروع کړې دا راته ووایه وزیر اعلی مریم نواز هغې په حواله سره څه ویل غواړئ یاره د ښځو په باره کې چې کوم دی نو نه د کارګرګۍ به مې ووایه د ښځو نه د لکه ښځې ذات دی نو ښځې ذات سره چې کوم دی نو دا ده چې لکه په اسلام کې خو دا سره اډوشته نه خو اسلام دلته نشته او هغه د هغې تکلیف کاکا دا د اسلام په نوم ملک جوړ نو شته پکې نه که نه ځکه دا راځي او کني اوس چې کوم دی نو چې یو توره او دغه جلاتي نو دی رامنځته شي بیا ښارور دی خو چې ته څه ویل غواړې ستا په زړه سار باندې څونه پیسې مو ګټلې مزدورۍ له راغلي یې مزدورۍ له راغلي یو او مزدوري خو دلته شته نه دا هر څه خو د هر چا د وړاندې مټیریل هر یو شی ګران دی او په دې کې مزدوري چاته نه میلاوږي پر اب یقین کوه دا بله ورځ ما یو کار نیولی او ما سره مزدورانو یو مزدور سره ما خبره وکړه هغه ما ته وایي بس 2 کسه لاړ شو په 1500 روپۍ دیاړئ 2 کسه دومره مجبوري د چا د کار نه میلاویږي اور پاتې شو دغه خبره د وزیر اعظمانو نواز شریف شو اور زرداری شو دا ټول غلې دي د ملک دا خو هر چاته پته ده ستا په سوچ کې ستا په نظر کې په دې ټایم څوک بهتر دی یا ایماندار دی ایماندار د عمران خان غوندې پکې یو انوشتي هر رنګه دروغ پسې جوړ کړي که مولانا دا خبره کړله چې دا د یهودیانو ایجنټ دی نن هغه خبرې نه هغه منکر دی وایي دا ما دروغ ویل دي دا هغه د زموږ شانتې ځینې خلکو علم دومره نه وي هغه وایي دا حقیقت خبره د هغه د یهودیانو ایجنټ دی هر چا ته یو شي خبره پته نه وي ته په چا باندې بختان لګې دروغ زبردست تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه اوس چې یونیورسټۍ کې چانسلر الیکشن ته ولاړ دی نو د زمونږ د پاکستانیان هلته ځي او هغه وایي دی خو پوخ مسلمان دی دی خو ستاسو لپاره نقصان دی هلته دوی دا خبره کوي موږ ته دوی وایي دا د یهودیانو ایجنټ دی د دوی په کومه خبره یقین پکار ګوره هغه د پاکستان د نوم دپاره چې کوم دی په هغې باندې د پاکستان نوم ډېر مخې ته دی چې هلته د الیکشن کړی وی هغې خلاف باندې د نواز شریف والا دا حکومت دا تللی هلته کیس لړاو کړی دی دوی د پاکستان نوم بدنامولو خلک دي دا کوم چې په موږ مولانا دي کوم وزیر اعظم دی نن سبا شهباز شریف اور د عمران خان غوندې لیډر په ټوله دنیا کې شته نه نن سبا څنګه نشته ډیفینیشن وکړه موږ ته لږه داسې ګوره د غریب عوام دپاره د تصویر مزدور دپاره ویم چې ګوره سعودي عرب ته دی لاړ په دوره باندې هلته ورته د هغه باچا ووایي ته څه غواړې عمران خان ورته ووایي چې زما مزدور چې دلته څونه هم په جیل کې دی ستاسو سره د هغه بچي او د هغه فیملي د هغه انتظار کوي او هغه په جیلونو کې پلې هغه ریا که نو 3000 پاکستانی هغه ریا کړي دا ګواه ده دا یوازې زه نه وایم دا چې کومه دی دا زبردست دا راته ووایه چې عمران خان صاحب الیکشن ته نه ودرېږي او الیکشن کېږي په دې ټایم باندې د فضل الرحمن صاحب اے این پي ده پکې نواز شریف ته شهباز شریف ته زرداری دی دا ووټ په چا له ورکړي
او د عمران خان یو الیکشن ما په ژوند کې ایستلی د عمران خان ته مې دواړه ووټونه ورکړل ډیوډو کې هم او ګټم او بیا هم که ژوند مې هم څونه و نو د هغه له ووټ ورکوم دې پارټۍ کې وبه دغه خلک به لوټې هغسې هم تل دي او نور عمران خان مونږ په یو حالات نشو پرېښی مونږ دلته په خپله په اسلام آباد کې کار کوو او هر رنګه خلکو سره مونږ کار کړی دی مونږ د وزیر خارجه په کور کې هم کار کړی دی نن سبا چې به مونږ د هر چا د هغې خرچې هم ما لیدل دي ما د پي ټي آی والا خرچې هم لیدل دي هغه ډېر نارمل او ډېر زبردست او پوهه خلک دي په پي ټي آی کې دا نور چې دي جاهلان دي دا ستا سره زور چلی دا غریب سړی د سر یې مخې ته خبرې ته نه پرېږدي او چې خبره دی وکړه شاته یې اوچتوي سوشل میډیا د نن کال مخکې د عمران خان حکومت کې به دې کې سوشل میډیا د ورځې 3 او 4 راتله اوس چې کله دا حکومت راغلی سوشل میډیا دلته نه راځي دونه پریشر دی پسې شاته پته نشي دا اوس الله ته علم دی چې څنګه یې اوچت کوو زبردست یو جهان مننه جی زمونږ ګران عزتمندو دې خو دې تاسو خو خفه نه یې نه جی د پاکستان کې ما دا ډومبه کسې ضروره خوشاله خو خوشاله د الله رحم الله رحم دې خدای راته ووایي چې دلته د کم ځای نه راغلی یې بدون ثواب نه نو مطلب دا دی چې پیسې ګټې بیا د کم بینک ډک کړی دی کنه مطلب ماشاءالله خوشاله بالکل پاکستان کې زموږ حکومت عمران خان ډک کړی نواز شریف ډک کړی هغه جمع کوو کنه هغه لا جمع کوي خدای راته ووایي چې دلته څونه ورځې وشوې چې راغلی یې کور ته لا نه یې تللی یو هفته مو کې هفته کې 16 کا پیسې ولېږي 10,000 بچو جی 10,000 10,000 روپے بیا خو زموږ نه خی مړه ماشاءالله خدای راته ووایي چې بیل کور کې څومره راځي 3,000 راغلی 3,000 بیا خو خوش نصیب وي داخل کو چې را 30,000 راشي دا کم خلک دا دروغ ها دروغ نه نه جی دروغ نه دي د دې خو زه گواهی ما څومره خرچه کوي برازي نه نه خرچه نه دا نه زه نه د حکومت نه ده څومره خرچه کوي برازي خبره اوس تا اوس ټوټه ټوټه خوري ته به سلام خوري زور بم خوري نو مخکې سرجی یو کال مخکې به مونږه په 50 په 70 روپۍ به مزدور سړی پر ریړې باندې ودرې د روټۍ به خوړه او نن سبا چې دی کم سے کم ریړې والا چولې چې ورکی هغه په یو نیم سل پلیټ نو مخکې ستا تنخواه به 2,000 ستا تنخواه 80,000 دا نصاب یو مطلب دا د نواز شریف ملګری نواز شریف نه د ټولو مرګره په پاکستان کې هر څه د عمران یعنی خو خوشاله کې دا د سخت نه وایي سخت نه تاو نه وایي پاکستان کې من نشته نه برایشه نه بارزانی راشي دا مو چې زب ویډیو ارزانه کوم نواز شریف ارزانه کې یا عمران خان یا زرداری راشي یا پدرمان راشي د بجلی او د منګای شي ارزانه نشته به برابر مطلب نور ترقی کوم لګا نور به برابر ان شاء الله زو بخیر دا الله ته منظور ہے الله ته اوس منظوره ده دا په دې ټایم ته پته ده چې کم سے کم په پورا پاکستان کې سلور 15 کسان خودکشي کوي نو کله سمو کې نو دې څه کمې خو نه راځي او دوی ته سفرخ نه پریوي نه 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 کسل په کې مرشي پته نه داسې به حسي شروع شو ها د دې نمخ کې داسې به حسي وځم په پاکستان جوړ شوی دا به روان دي لنه دا لګ اوس سیوا لیډر دې کم یو وخت خپ د زړه نه بوای لیډر عمران خان خو غوس مینه ده خو ولي نه وسته ولي نه اوس دغه مطالبه کوي زبدا کوم بجلی بیل به اوس وځوي دا کوم 124 دن اځي کې درنه کړی وي کنټینر باندې هغه چې سم وایي کړی وي یا وای نه کړی بس ټیک شول اوس مکمل پټواری یعنی کې د نواز شریف د غاړي د نواز شریف د غاړي نه ما زما یا الله طالب راولي یا انګريز راولي انګريز بیا راولي هغه راول طالب یا انګريز دلته کې شر دلته دا خبره وکړه چې ما سره خو بل لار نشته دا خودکشي چې کوي دا دغه شانته خلکې 92,000 روپۍ د دوی کور بیل راغله دوی بای حلفن وي ګران عزتمندو تاسو کته د فرحات خان سره پښتون غږ په خپل دواګانو کې یاد ساتي د الله په امان